بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي. په هیواد کې د کمال خان بند پرانیستل او ګټې اخیستنې ته سپارل. په هلمند ولایت کې د اسانه خدماتو مرکز پرانیستل او دا چې ټرمپ د غزې د نیولو اراده لري. درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1403 کال د سلواغي 18 نیټه ده. زه محمد صادق فروتان یم. د هم بشپړ خبرونه. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې ټاکل شوې ده د کمال خان بند نن د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو پشتون کې پرانیستل او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دا وزارت زیاتوي چې دا بند په هیواد کې د اوبو مدیریت، کرنې پراختیا او انرژي تولید کې خورا مهم دی او د دې بند پرانیستل د افغانستان د ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره یو مهم ګام ګڼل کیږي. د اوبو او انرژي وزارت په وینا د دې بند پرانیستل به د سیمې خلکو ته د کرنې، اوبو لګولو او برېښنا تولید اسانتیاوې برابرې کړي چې د هیواد په اقتصادي پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې هیوادوالو ته د اسانتیاو رامنځته کولو او په چټکۍ سره د عامه خدمتونو د وړاندې کولو په موخه هلمند کې د آسان خدمت مرکز پرانیستل شو. یاده اداره زیاتوي په پام کې لري چې هیوادوالو ته د چټکو، پر وخت او متوازنو خدمتونو د وړاندې کولو په موخه هیواد کې د اسانه خدماتو څانګې لا زیاتې کړي. په بل خبر کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د خپلواک فلسطین هیواد د جوړېدو په اړه د ریاض دریځ ټینګ او نه بدلیدونکی دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې سعودي عربستان له خپلو سیمو څخه د فلسطینیانو د ایستلو هر ډول هڅې ردوي او تر هغه چې د فلسطین دولت نه وي جوړ شوی له اسرائیلو سره به هیڅ ډول اړیکې ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ د صهیونیستي رژیم له لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو سره په یوه ګډ خبري کنفرانس کې ویلي چې امریکا به د غزې تړانګه اشغال کړي. په بل خبر کې د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیلو له لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي چې له غزې څخه د فلسطینیانو له ایستلو وروسته به غزه ونیسي. ټرمپ د غزې د نیول کېدو دې پلان په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. له دې وړاندې د غزې اوسیدونکو د ټرمپ دا احتمالي طرحه رد کړې او ویلې وه چې له غزې وتل یې سره کرښه ده او په هیڅ صورت به یې ونه مني. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د اوروج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چلند.